دغه آیاتو کې دوی مسلې دي. اصل حقیقت کې یو مسله ده، لیکن خدایوا بیا ودو اقسام ته ویشل کیږي. یو مسله هغه د ایلا ورته وایي کیږي. ایلا د اوله مسله چې دا هغه د ایلا ده. دویمه مسله هغه د طلاق ده. دا ایلا هم په خپل چې دی هغه یو قسم د طلاق دی. نو دې مسلو ته باید مستاصل متوجه سو. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. صدق الله العظيم. دغه آیاتو کې دوی مسلې دي. اصل حقیقت کې یو مسله ده، لیکن خدایوا بیا ودو اقسام ته ویشل کیږي. یو مسله هغه د ایلا ورته وایي کیږي. ایلا د اوله مسله چې دا هغه د ایلا ده. دویمه مسله هغه د طلاق ده. دا ایلا هم په خپل چې دی هغه یو قسم د طلاق دی. نو دې مسلو ته باید مستاصل متوجه سو. سعید ابن المسیب رضی الله تعالی عنه هغه وایي وې د جاهلیت په زمانه کې یو اصطلاح داوه. داسې یو قانون یو اصطلاح د ځنګله قانون چې یو ښځې ته بیا قسم یو سړی واخیستی چې زه نه در نږدې کېږم، ستا سره هم بستري او یو ځایوالی بیا نه کوم. نو دا قسم بیا واخیستی ورته، نو دا قسم به در مرګه پورې و. نو دا ښځه به نه میړه والا وه نه غیر میړه والا وه، بس دا به د سر په ویښتانو باندې به راځړېدله. دا د جاهلیت د زمانې طلاق چې بس د میړو د معنی چې به طبیعت سره خراب شو نو بیا قسم ورته واخیستی. دا قسم خو نو بس در ابد الابد پورې به و، تر څو چې به میړو معنی سره ژوند و. بس دا و. کله چې اسلام راغی، په اسلام کې چې دی هغه 4 میاشتې اندازه و دغه قسم تکشه شول سواله و دغه قسم ته که یو سړی دا قسم ماخی چې زه کوروالا ته نه ورنږدې کېږم،
نو دا اندازه د څلورو میاشتو ده دا اندازه پر څلورو میاشتو موږ حمل کوو چې دا سړی به څلور میاشتې نه ورنږدې کېږي څلور میاشتې ما بعد بیا دی ورنږدې کېدلی سي بیا جماع او همبستري ورسره کولی سي د قسم څخه چې دی هغه د اخلاص دی که په دغه څلورو میاشتو کې دننه د سړی رجوع وکړل خپل کوروالا ته همبستري ورسره وکړل نو قسم پر د باندې واوښتي دا ګوره دا مسله دا رقم نو دا خو د کور او د ژوند د دنیا ما حوال دی د میړو د مینې په مابینځ کې خامخا توړ پوړ څه سره راځي لوښي ولرګي د خامخا به سره مشلي او کړب به کوي یو سړی دا قسم واخلي خپل بیبي ته چې زه تا ته نه درنږدې کېږم نو دا څونه اندازه چې نه درنږدې کېږم څونه اندازه نه درنږدې کېږم څو شپې یو شپه ده دوی ده لس دي شل دي څو شپې دي نو قرآن کریم د دې دپاره چې دی هغه دا اندازه ولیکل چې څلور میاشتې څلور میاشتې کې که چیرې په دې څلور میاشتو کې دننه د دې سړی طمعه او د دې سړی رجوع برته و بیبي ته وسوله او نږدېکت یې ورسره وکړي نو قسم پر د باندې واوښتي فدیه د قسم به ورکوي فدیه د قسم خو پرون تېره سوله په یادېږي مو که نه چې یا به لس مسکینانو ته ډوډۍ ورکوي یا به لس مسکینانو ته جامه ورکوي او یا به درې روژې نیسي د قسم فدیه خدا وه نو که په دغه څلورو میاشتو کې دننه د سړي د کوروالا سره همبستري وکړله نو دا سړی چې دی هغه قسمی سو قسم پر د باندې واوښتي او کدا څلور میاشتې پرس ولې نو بس بیا د قسم اخلاص دی بیا به نږدېکت و خپلې بیبي ته کوي که د هغه ما بعد د هغه څلورو میاشتو ما بعد د اراده د نږدېکت نه وه اراده د طلاق وه الله جل جلاله وایي چې بیا نو دا رقم مه کوه طلاق صریحي طلاق ورکړه بیا نو پر طلاق ورکوه دې زنانې ته داسې نو مه کوئ چې بیا نو ته راولاړ شې نه طلاق ورکوې نه شی ورکوې نو بیا دا ښځه چې ده هغه بیا په تکلیف باندې شي نو که اراده ده طلاق خو پر طلاق دی ورکړي کنی څلور میاشتې اندازه د پاره د دغه قسم سوله دې ته په عربي کې ایلا وایي کېږي ایلا په اصل کې چې دی هغه قسم دی ایلا د الیه څخه دی د الیه څخه الیه و قسم ته ویل کېږي په عربي زبان کې په عربي ژبه کې و دې ته قسم ویل کېږي نو ان شاء الله د ایلا مسله خو مې زده کړله که نه څلور میاشتې پوره اندازه ده په څلورو میاشتو کې که دننه په دې څلورو میاشتو کې سړي د خپل بیبي سره همبستري وکړله قسم پر واوښتي د قسم فدیه به ورکوي د قسم فدیه پرون تېره سوله که نه او که څلور میاشتې پوره سولې بیا واده ته چې دی هغه بیا دی قسم پر ده باندې نه اوړي نو بیا دی همبستري د څلور میاشتو بعده بیا ورسره کولی شي او کې اراده د طلاق نو اوس نو بیا د طلاق مسله په پسې ده د طلاق مسله لږ ګرانه هم ده اوږده هم ده ډېره زموږ ټولو کتابو ډېره اوږده باس کتاب طلاق علیده پر دې باندې لوی بحث راخصې ډېر جزیات په دې طلاق کې دي ګورې طلاق هغه درې قسمه دی طلاق هغه درې قسمه طلاق دی په عربي کې یو ته طلاق رجعي ویل کېږي رجعي دا معنا ده چې دا میړه بغیر نکاح رجوع ورته کولی شي و خپلې بیبي ته دې ته طلاق رجعي وایي نکاح ته ضرورت نشته شاهد ته ضرورت نشته ملا ته ضرورت نشته خطبې ته ضرورت نشته او بل نکاح ته ضرورت چې ته ضرورت نشته بس چې رجوع ورته وکړله نو بس بیا د خپل کوروالا ده او د خپل بیبي ده دې ته طلاق رجعي وایي نو
نو دا طلاق رجعي کوم طلاق دی چې دا بغیر نکاح بغیر شاهد دا برته صحیح کیږي هغه دا دی چې سړی را ولاړ شو خپل بیبي ته وایي چې ته پر ما په یو طلاق دی دا خپل بیبي ته داله پزو وایي چې ته پر ما باندې په یو طلاق یې نو بس دغه ته طلاق رجعي وایي دغه یو طلاق چې ودی بیبي ته ورکی بیا د هر وخت د رجوع ورته کولی شي په عیده کې دننه چې عیده اعلانیه تیر رسوي د عیده مسله ورستم را روانه ده کچيري دا شو چې دوه طلاق ورکړه دوه طلاق هم رجعي دي لیکن خدا دوه طلاق چې دي هغه بیا بغیر نکاح چې دي هغه صحت نه لري نکاح به برته کوي برته به ملا راغواړي شاهد به راغواړي نو بیا به مابینس کې برته به دا خبره سره کیږي نو نکاح به کول کیږي نکاح چې وسوله بیا د کور والا دا به کوم طلاق دی ادا به دا طلاق دی چې سړی راولاړ شي یا یوځي یا جلا خپل بیبي ته وایي چې ته پر ما باندې په دوه طلاق مثلا کې جلا ورته یو ورځ یو طلاق ورکي بل ورځ بل طلاق ورکي دغه ته طلاق باین ورته ویل کیږي او یا پر یو ځبانی ورته وایي چې پر ما په دوه طلاق یې په دوه طلاق یا مثلا افته بعد وي یا پنځه ورځې بعد یا لس ورځې بعد دې ته طلاق باین وایي نو دا خامخا به دی راولاړېږي ملا به راغواړي نکاح به کوي په دې خو سر خلاص وکنه یو طلاق شو دوه طلاق یو طلاق هیڅ اعلان غواړي خالي رجوع چې ورته وکړه اوس خبره خلاصه ده دویم طلاق چې دی هغه سلر ګرانی رااله کنه ملا او شاهد او خطبه او دا غواړي او دریم چې دی هغه طلاق مغلظ دی طلاق مغلظ هغه سخت ترین طلاق ته ویل کیږي هغه دا سخت ترین طلاق نو هغه د دې چې دی دا شذ ته په یو ځای باندې یا جلا یا په یو مجلس کې یا یو طلاق یو میاشت یو طلاق بل میاشت بل طلاق بل میاشت چې دا سړی راولای شي د شذ ته درې طلاق ورکړي څو طلاق درې دا درې طلاق چې دي ته مغلظ طلاق ویل کیږي مغلظ معنا سخت ترین طلاق دی دا بیا نه په شاهد باندې راګرځي نه دملا په خطبه باندې راګرځي نه دملا په نکاح باندې راګرځي بس دا شذ د دلاسه وته سرخ مخلاص وکنه دا درې طلاق لږ ګران دي مغلظ معنا سخت معنا دا دي چې څه ګرانی پکې کړاله څه تکلیف زیات شو کنو شو هغه اولنی طلاق خو صرف پروجو باندې کار کې د املا او شاهد ته د بل میړه سره به شپه تیری د بل میړه سره به هم بستری کوي چې مثلا دې میړه د درې طلاق ورکړه عیده به تیریش عیده درې میاشت چې دا عیده تیرسو نو داغه څخه ما بعد دا شذ بجی د بل میړه سره به نکاح کوي چې نکاح ور سره وکړه پر نکاح سربېره چې دی هغه به هم بستری ور سره کوي هم بستری چې ور سره وکړل داغه څخه ما بعد بیا داغه سره خوښه ده چې طلاق ورکوي کې نه ورکوي داغه سره یې را خوښه ده که طلاق ورکوي هم کې نه ورکوي هم زور زیاتې ته نه شي پر کواله سر مخلاص وکړه ځکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا وایي لعن الله المحلل والمحلل له وې دا الله لعنتی پر هغه سړي باندې چې هغه محلل وی حلالون کی د شج د بل د پاره وی او چې د شزه د ځان د پاره چې دی هغه حلالوي محلل دې ته ویل کیږي مثلا یو سړی را ولاړ شو او د شج درې طلاق ورکړل نو دا شزه د دلاسه وتل یو بل سړی پیدا کې باره ورته ویل چې یاره ما خو دې شیسته طلاق ورکړی دې درې طلاق نو ته دا شی وک شپه ور سره وک نکاح ور سره وک برته را طلاق کا هغه دا ور سره ومنل پر دواړو لعنت ته خدای دی پر دواړو باندې لعنت ته خدای دی ځکه خو دا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې ګوره دا کچیر دا رقم عمل سره شروع شي برخنوار سړی دا دنده کوي
دا بار عامیږي دا به خلکو کې دا مسله به عامیږي بیا خو نو فساد د دې څخه راځي شر او فساد د دې څخه پیښیږي جنگونه د دې څخه پیښیږي یو سړی به وایي چې زه نه در ترا کوم بل سړی به وایي چې زه در ترا کوم بل وایي څنګه دی بل وایي څنګه دی نو لعن الله المحلل والمحلل له پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا وایي چې پر دواړو باندې لعنت ته خدای وي چې دوی په دغه نامه طلاق ورکوي چې برتبه هغه سړی ماته را الاله کی او هغه سړی چې بیا شپه ور سره کی نکاح ور سره کی په دغه رقم چې ودته ور روا کی پر دې دواړو باندې الله لعنت سره هم بخلاص کنه بخلاص نو چې کله هم بستری ور سره وکړل دا دویم میړه بیا داغه خوښه ده طلاق ور کوي کې نه ور کوي کچیر د شو چې طلاق ورکي کې طلاق ورکي په شرط د خپل په خوښ خپل پر رضا طلاق ورکي چا زور او چا ظلم جبردانه دی پر کړی طلاق ورکي دغه څخه ما بعد د شذ براولړي بیا به عدت یری بیا به عدت یری چې عدت یې رسوله نو بیا اول مېړه ته چې د هغه راوای کیږي بیا اول مېړه نکاح ور سره کولی شي سرخ مخلاص وکنه نو دا د طلاق مسلې خو نوریم ګرانی دي اوس نو عده څونه اندازه ده د عده مسله ورستم راځي اوس نو عده پر څو قسمه باندې ده ډیر اقسام د عده دي یو عده نه ده یو د طلاق عده ده طلاق ده یو عده چې ده هغه د وفات عده ورته ویل کیږي وفات چې میړه یې وفات شي دا عده ده او بل عده چې دا هغه د زنانو کې یو هغه زنانه ده چې هغه ته د مشتنی مریضي را رواني وي یو د دې شذ عده ده یو د دې شذ عده ده چې هغه ودیته د مشتنی مریضي ناراضي دا دوا یو هغه عده ده چې پنس کې ماشوم کښنی وي یو د دې شذ عده ده دا ګور د عده څونه فرق سره لري کنه خدای زنانو کې دا فرق سره راغلی نو چې دا فرق راغلی د عدم فرق سره لري عده هغه د هغه زنانې د پاره چې هغه زنانه هغه ته میشتنی مریضي راځي د میشتنی مریضي والي نو هغه د پاره چې دی هغه الله جل جلاله درې حیز بلل دي درې حیز خدای مخکې مسله ته رسول د شدا میشتنی مریضي ورته ویل کیږي چې زیاته مده لش پیدا کم مده درېش پیدا نو دا عده چې دا هغه دغه زنانو چې دا میشتنی مریضي ورته راځي هغه په درې میاشتې یا په درې حیزه باندې دا عده تیریږي که سړی راولار سو کور ولاته طلاق ورکی او دا طلاق به سنت طریقه حسنه طریقه ده چې طلاق ورکي هغه به په پاکي کې ودی شي ته باید سړی ورکی پاکه به وي دا شزه د میشتنی نه جوړی څخه چې دا شزه پاکه سول غسل وکي کافړی واغستلې ځنې صفاکي بیا به دا سړی طلاق ورکی ودی شي نه حیز کې مثلا په نه جوړی کې طلاق هغه ناروا دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې تاسو طلاق په حیز کې طلاق مور کوي دا یو ځای دو طلاق او درې طلاق مور کوي یو ځای دا ټول چې دی هغه بدعت طلاق دا ناروا طلاق دی ته ویل کیږي دغه دی کله طلاق ورکي طلاق دی لیکن خو ناروا دی ځکه عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنه د صحابي د حضرت عمر رضی الله عنه زوی دی نو د خپل کوروالات چې دی هغه طلاق ورکي په حیز کې کوروالا په حیز کې و په مشتنی نه جوړی کې و د عبد الله راولار سو طلاق ورکي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې خبر سو خشمره دا صحابي چې روایت کوي وې د ډیره درد څخه د ډیره خشم څخه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د مخ مبارک د سربخون واوښتي نو ویل و حضرت عمر رضی الله عنه ته چې ورسستا وزوی ته وای چې برته و مینه ته رجوع وک برته خپل بیبي ته رجوع وک یو طلاق ورکړو یو طلاق بلا بد نو ځکه په نور کې رجوع نه صحیح کیږي
نو یو طلاق ورکړي ولور خپل بیبي ته برته رجوع وکړي چې کله دا بیبي پاک اسوله د دې حیض ختم سو دی غسل وکي نو بیا ستا خوښه ده کړي طلاق ورکوي کې نه ورکوي سره مخلاص نو مسله ګوره دا ده چې اصل کې طلاق هغه په طهور کې راځي پاکي کې راځي نو ګوره دې خبرې ته شو متوجه سیلش زینونه ورته غونډ کړي د دغه پرچم کله چې دا سړی را ولاړ سو دې شې ته طلاق ورکړي خدا شزه ګوره پاک ده کنه په دې پاکي کې طلاق ورکړي سره مخلاص ځکه خدا شزه د پاک اسول د حیض څخه غسل وکړي نو طلاق په دې طهور کې ورکول سو دغه پاکي ته په عربي کې طهور وایي مشتاس پاکي ورته وایي عرب چې دی هغه طهور ورته وایي نو په دې طهور کې طلاق ورکول سو کنه د دې طهور ما بعد چې دی هغه اولنې حیض رالی دا یو حیض د دې حیض ما بعد چې دی برته طهور رالی کنه پاکي رالی بیا دغه څخه ما بعد دویم حیض رالی کنه خدویمه میاشت ولا بیا حیض رالی د دې حیض ما بعد چې دی هغه بیا طهور رالی کنه د دې طهور ما بعد چې دی دریم حیض سو دغه دریم حیض اخیرنی چې دلته طهور شروع کیږي چې څنګه دا حیض ختم سو چې دا حیض ختم سو طهور شروع سو د دې شې عیده ختم سواله عیده ودو ته ویل کیږي دا درې حیض چې کتابو راخي سدي یا درې میاشتې څوک وایي چې درې میاشتې څوک تعبیر کوي څوک په درې حیض باندې تعبیر کوي نو اصل کې خو حیض راغلی دي نو ګوره دا طهور دی د طهور ما بعد اولنې حیض رالی اولنې حیض د دې څخه ما بعد بیا طهور رالی دا نشمارل کیږي بیا د دې طهور ما بعد دویم حیض دا دو شمار سول بیا طهور رالی دا طهور بیا نشمارل کیږي دا دریم حیض رالی چې دغه دریم حیض اخرنی سول چې طهور داسل شروع سو د دې شې عیده ختم سول نو وس دې ته ګور دا په دې وجه باندې زدر توای کله کله د یو شې د حیض یو میاشت مکمل بعد راشي کله یو نیمه میاشت بعد وی کله دوی میاشت بعد وی کله 15 شپه بعد وی دغه د زنانو کې ډېر فرق دی په یوه کنه مسله خو سر خلاص نو وز د حیضو ته به شمار کوي چې دا حیضونه چې ختم سول هغه که په درې میاشتې ختمېدل که په دوی میاشتې کې ختم سول دا درې حیضه شرط ګوره درې حیضه دي او تر درې میاشتې خو کم قطعا نشي کېدلی ځکه 15 ورځې چې دی هغه طهور دی 10 ورځې چې دی هغه حیض دی نو دا 15 ورځې هغه میاشت خبره ورسېده کنه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا طهور چې دی هغه 15 ورځې کم مده چې دا هغه 15 ورځې ده زیاته مده چې دا هغه معلومه نه ده کله چې وی هغه اول ورځې کله شل ورځې کله دوی ورځې دا خو بیا در زنانو پر تعلق دی ناغه خو شد شوزو چې سره کوم عادت دی هغه رقم به جوړیږي نو دا غدرې حیزه که په درې میاشتې کې ادا سواله او که په شپږ میاشتې کې وا که په 15 میاشتې کې وا دته عیده ویل کیږي دا د شذ عیده ده چې هغه ودی ته میشتنی مریض راځي سرم بخلاصو په دې مسله باندې دا یو عیده سواله بل هغه عیده ده ګوري بل هغه عیده ده چې ګوره د شذ ته حیز نه ورځي پنس کې ماشومم نسته پنس کې ماشومم نه او حیزم نه ورځي د مثال به تور باندې هغه نو یاداسي وي چې هغه سپنسری وي چې هغه درغه حیز در وخت کې رسوي وي واغه ته په عربي کتاب کې ایسا ویل کیږي عربي کې ایسا ویل کیږي نو ایسا هغه ودی ته وایي چې نه امید ځکه چې دا حیز وی نو د امید د اولاد وی چې دا حیز ختم شي دا امید د اولاد ختم شي مثلا سر خلاص چې حیز نه ځکه زنان ته حیز نه ورځي اولادم نسبه پیدا کوي دا قران وایي موږ نه وایو او دغه ایسا عربي کې ایسا ورته ویل کیږي دغه زنانې عیده چې د هغه بیا په درې میاشتې باندې ده درې میاشتې
حیز الته خو نسته نو زنان ته حیز نه ورته نو درې میاشتې به دا عده د ښځه تیرې کې چیرې میړه طلاق ورکړي نو بیا به دا درې میاشتې چې دی هغه به عده تیرې چې درې میاشتې پرس ولې پوره درې میاشتې انوي ورځي چې دا پرس ولې بس دا ښځه چې دا هغه طلاق ده د لاسه ووتله سر خو مخلاص دا بیا بله عده بله بیا ګوره دا ده چې کشنۍ وي انجلۍ کشنۍ وي صغیره ورته ویل کېږي صغیره چې بلوغ ته نه رسېدلې او هغه واده یې کړی وي دې زنانې حیض لا ودې ته در اوسه نه شروع سوی در اوسه لا حیض ودې ته نه شروع سوی صغیره وي کشنۍ وي نو د دغه صغیرې هغه حیض هم په میاشتو باندې که دغه ماشومې ته میړه طلاق ورکړي هم دا به درې میاشتې ګوره تېروي حیض خو نسته نو چې حیض نسته نو درې میاشتې به دا تېروي نوي ورځې ما بعد دا زنانه چې د کشنۍ دا بس طلاق شوله د ده د لاسه ووتله سر خو مو خلاص شو که نه یوه عده چې دا هغه بیا د حاملې ښځې ده حامله چې په نس کې ماشوم یوه بیا د دې ښځې عده ده مسله خو به نه وي درته ګرانه سوې و چې ګرانه نه شي درته غږ کولی شي یوه بیا د دغه زنانې عده ده چې هغه په نس کې ماشوم وي د دې عده چې ده هغه بیا نه در حیضه پورې تعلق لري نه در میاشتو پورې تعلق لري در هېڅ شي پورې تعلق نه لري در څو چې دا ماشوم پیدا سوی نه وي چې کله یې ماشوم پیدا سو عده یې تېره ده که میړه طلاق ورکړي چې دا څنګه میړه یې در دروازې را نه ووتلې د دې ماشوم پیدا سو بس لاړه عده یې هم تېره ده په مسله خو مسله خلاص مثلا دا طلاق یې ورکړي طلاق چې ورکړي دا سړی بس د خونې څخه روان سو وځي چې دې در دروازې را نه وتلې غږ وسو چې ماشوم دې پیدا سو بس عده یې تېره ده که کال بعد دا ماشوم پیدا سو که ورځ بعد که ساعت بعد که 15 منټه بعد چې پیدا سو بس عده یې تېره ده سر هم په خلاصو که نوس په خلاص دا بیا د دغه زنانې ده چې دا حامله وي حامله چې معنی په نس کې ماشوم وي بله بیا هغه زنانه ده چې هغه ته متوفا زوجها ورته ویل کېږي چې میړه یې وفات سوی وي میړه چې وفات سي د هغې عده چې ده 4 میاشتې لږ شپې ده دا ګوره زده کوئ دا د دې نورو څخه جلا ده چې د کومې زنانې میړه وفات سي 4 میاشتې لږ شپې چې د هغه به دا عده تېروي او یا چې دی هغه به کې په نس کې ماشوم و میړه یې وفات سو چې میړه یې هلته پر تخته باندې پروت وي چې غسل لانه یې ورکول سوي د دې ماشوم پیدا سو عده یې تېره ده سنم سر خلاص میړه یې وفات سو میړه چې راوړي هلته پر تخته باندې پروت دی تر اوسه غسل لانه دی ورکړي د دې ماشوم پیدا سو بس عده یې پر هغه ځای باندې تېره ده که ورځ بعد وو که میاشت بعد وو که هفته بعد وو چې ماشوم یې په نس عده چې د هغه یې در حمله پورې ده نو دغه مسلې الله او نو ګرانې مسلې دي کې شاید ستاسو به په ټولو باندې سر نه خلاصوي دا یو څه چې واوریم د بل وخت دپاره به یو څه سره ولاد سي دا داسې نه دي تاسې به مې څه اورېدلي دا مسلې که به مو نه یې اورېدلي یاره چندانې به مو چې هم نه یې اورېدلي چندانې به مو نه یې اورېدلي الله دې زموږ تاسې د ټولو آخرت را سم کړي نو ورته ګورئ للذین د هغه کسانو دپاره یؤلون چې دوی اله کوي اله معنا قسم واخلي من نسائهم د خپلو ښځو سره تربص دوی به انتظار کوي 4 اشهر 4 میاشتې به دوی مطالبه بیا د دې نه کوي د طلاق د دې مطالبه به نه کوي فإن فاؤوا کچیر دوی رجوع وکړي د خپل قسمه څخه وروسته د 4 میاشتو نو فإن الله پتاکي سره الله جل جلاله چې دی غفور بخښونکی دی رحیم ډیر مهربان دی نو کې پاره پر دې سړي باندې نستا که په 4 میاشتې کې دنه رجوع وکړله نو بیا پر د باندې کفاره اوري وان عزم الطلاق کچیر دوی قصد طلاق وکي نو بیا د طلاق ورکی نو طلاق بیا په ښه طریقه باندې ورکی فإن الله پتاکي سره الله جل جلاله چې دی سميعون اوریدونکي دی علیم در خبر دی ټول پنیتو باندې د هر چا پنیت باندې خبر دی
والمطلقات وغشدي چاغه طلاق ورکول سوي یتربصن دوی به انتظار کوي به انفسهن په خپل ځانو باندې به انتظار کوي میړه باندې کوي څو ورځې به انتظار کوي الله جل جلاله فرمایي ثلاثه قروء درې حیز بداشدي هغه انتظار کوي درې حیز دی به انتظار کوي میړه باندې کوي چې درې حیز پرس ولا بیا دا میړه کوي ولا يحل روان دي لهن ودي شذ تايكتمنا چې دوی پټېدل وکي ما دا غشانو خلق الله چې الله جل جلاله پیدا کړی دي په ارحامهن دوی پر رحم کې اوس ګوري خبره دا زده کوي دا یو عجبه خبره دلته الله جل جلاله وکړه وي ګوري سړی راولا سو شي چې طلاق ورکي ورشي چې طلاق ورکي نو اوس ګوره کچیر دي سی وی چې دي شې په نس کې ماشوم وي به خو حیز ودی ته ناراضي بیا خو نو حیز ودی لره نسته او کچیر د شو چې ماشوم نه و پنس کې بچی نه و بیا به حیز ول راځي اوس خو د دې سړی طلاق ورکړي سړی چې طلاق ورکړي د دې پنس کې ماشوم سته لیکن خو چې ماشوم سته اوس نو کدا وای چې زه ژغ وکم نو د خو ما عیده درې نه میاشت سوله نه میاشت بعد به زبل میړه کوم یا نو راولار سو کړه خپل ماشوم پټ کې درې میاشت تیر سوري برای ژغ وکي چې بس ما عیده تیرت ما پنس کې ماشوم نسته ګوره درواغ وای سر خو مخلاص وکنه د دغه شذې نکاح به د بل سړي سره روانه ده چې د بل سړي سره چې دا نکاح وکي ځکه خو پنس کې ماشوم دی دا د بل سړي دی نو دا چې نکاح سره وکي د بل سړي سره نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا فرمایي چې د بل کش سړی باید نه کې اوبه پیغمبر علیه السلام وایي د بل کش منو وبه دا ناروا دی نو چې زنانه هغه حملدار وي حامل وي نو د خپل حمل بشکاره کوي کې میړه طلاق ورکي نو دا د دې عده چې د هغه په میاشت باندې بیا کار نه لري په حیزو کار نه لري بیا باندې میاشت چې کله ماشوم پیدا شو خدای مخیم درته چې ماشوم پیدا شو بس بیا عده تیر ده سرخم بخلاص وکنه دا باز زنان ډیره بالای په دې اول وختو کې چې هغه ماشوم خو نو معلومیږي نه خدای د کور شو زم نه بپیږي د کور شو نو څه بپیږي په دې اول څلور پنځه میاشت ماشوم کې سره کې خلقیت لانه کړي هغه خو نو پرورش لانه کړي ما ځکه کښنی ټوټه غوا شاپنس کې پرته وي خو صرف دا وی چې هغه حیز بند شي فهمې کنه انو بس دا درې میاشتې بعد د استناري کې چې ما عیده پرس ولا دا ورته ناروا ده دا عمل دی ګور بیا نه کینو سرخم بخلاصيږي کنه ولا يحل روان دلهن ودي شذتا اي يكتم نچدي پټېدل وکي ما دا غشانو خلق الله چې الله جل جلاله پیدا کړی دی په ارحامین ندوی پر رحم کې که حیز او که حمل دا بنه پټوي ان كن کچیر دا شذوی يؤمن کچیر ایمان وی بالله پر الله جل جلاله باندې ول یوم الاخر فرض د جزاء باندې دی چوي دا زنانی چې وای زموشمونه نه زموشمونه زده د چا سر نه بخلاصيږي الله خو په هر چا باندې سر خلاصيږي الله هغه پټ رازم راته وای د دوی ور الله پاک څومره معلم ذات دی څومره تعلیم والا ذات دی دا هر څه ګوره او مشتشکاره کړل چې ګوره دا دندم دا زنان د سره کوي نو ګوره ډیر به پام سره کوي وبعولتهن او مړونه د دې شذو چې دي خوندان د دې شذو چې دي حقن دا حقدار دی بردهن پر دولو دغه شذو باندې په ذالک په دغه هغه زمانہ کې د انتظار ان ارادو کچیر د خلکو اراده او اصلاح د اصلاح اراده و نه د اضرار د ضرر اراده وګورئ د طلاق هم صرف د یو اصلاح د لپاره برازي نه د دې د لپاره چې وې زران ته سړی ضرر ورسوي په جاهلیت کې دا شو جاهلیت په زمانه کې عجب دنده و طلاق به ورکی چې الته به عیده پر ختمېدو ولا چې دا عیده به سبا او بر سبا ختمېدل نو خدا شزه د سړي د لاس وو بوتله به رجوع ورته وکړه چې رجوع به ورته وکړه هغه به د ماینس ولا بیا بنو دا و په عیده کې به نو درسو چې نو خروجه به ورته وکړه خدا د کور ولاس به طلاق شي ورکی به چې به طلاق ورکړي نو بیا به دا عده د زنانې تیرېدله بس دا دنده وه که سره طلاق بیا ورکوي هلته به برته رجوع ورته کوله دا رقم دنده وه
ولهن د دې شذو د پاره مثل الذي مثل دا غدي عليهن چې پر دې شذو باندې وی بالمعروف په نیکه طریقه وللرجال او د پاره د خلقو عليهن پر دې شذو باندې درجه ستا درجه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا فرمایي کچيري و نارینه ته سجده چاته سجده کېدلې ما بودی شوسته ویلې چې تاسو خپل مړو ته سجده وکړئ الله جل جلاله فرمایي والله الله جل جلاله چې دی عزیز غالب ذات حکیم حکمت والا پارش کې حکمت لري و معنی الا الله الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين